ته وایې چې لر دې وي او بر دې وي، په شر دې وي او تر دې وي. زه وایم چې پښتون دې وي، ژوندون دې وي، سمون دې وي، سکون دې وي. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. پروګرام ادبزار سره محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی قیصر رضا. قیصر رضا دا راته لږ ووایه چې تاسو سبق تر کوم حده پورې ویلی دی یا وایئ اوسو، او شاعري هم د کله نه شروع کړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه چې مونږ له مو په خپل پروګرام کې ټایم راکو. او زه هو سبق اوس وایم پېښور یونیورسټۍ کې ما بی اے سټارټ دی، اوس سیکنډ سیمسټر مې دی. او شاعري هو زه د فرست ایئر نه کوم، د 2017 نه 2017 یا 2017-18 سټارټ نه. او جی نو د دې وجه څه وه مختصر غونډه؟ نو بس شاعري خو داسې چې د خدای پاک د طرف نه یو ګفټ دی چې چاله ورکي، لکه که یو کس هر څومره کوشش وکړي چې زه کوم خو د شوق نه کېږي، خو بس دا یو قدرتي دغه دی چې شاعري، نو د خدای پاک په مونږ احسان دی چې شاعري ګفټ یې راکړی دی. ښه نو دا خبر تازه شعرونه وایې څه کتونکو دپاره که څنګه؟ بلکل زه به تا یو څو شعرونه ووایم چې زما د کلي او د کور یاره، زما د کلي او د کور یاره، ماته دې جوړ کړلو پیغور یاره. ډېر ښه. زما د کلي او د کور یاره، ماته دې جوړ کړلو پیغور یاره. ته زورور یې ستا چلیږي یاره، ته زورور یې ستا چلیږي یاره. زه خو لا نه یم ستا د زور یاره. او جیداد به راشي خو بیا رور نه راځي. بلکل جیداد به راشي خو بیا رور نه راځي، په جیداد مه وجنه خپل رور یاره. ډېر ښه، ډېر مننه. جیداد به راشي خو بیا رور نه راځي، په جیداد موج نه خپل رور یاره. او ته یې د مینې قاتل مه جوړېږه، ډېر ښه. ته یې د مینې قاتل مه جوړېږه، دا ظلم مه کوه په خور یاره. ډېر بل داسې د غزل څو شعرونه که تاسو ته یاد وي دې وخت کې د کتونکو دپاره؟ یو غزل به در سره بل شریک کړمه چې ما سره هر چا دلته مینه محبت کړی دی، ما سره هر چا دلته مینه محبت کړی دی، خو یو سړي رانه د زړه نه سم نفرت کړی دی. ما سره هر چا دلته مینه محبت کړی دی، خو یو سړي رانه د زړه نه سم نفرت کړی دی. او ځان ته یې خپله هم رحمان او هم رحیم ویلي، ځان ته یې خپله هم رحمان او هم رحیم ویلي. زما امید دی چې زما یې مغفرت کړی دی، ځان ته یې خپله هم رحمان او هم رحیم ویلي. زما امید دی چې زما یې مغفرت کړی دی. ته صرف دا وایې ادم یې د جنت نه لرکو، ته صرف دا وایې ادم یې د جنت نه لرکو. نور خبر نه خدای هر ځای کې صفت کړی دی. او غرور نه کې و د خاورې نه پیدا انسانه، غرور نه کې و د خاورې نه پیدا انسانه. ګنې شیطان باندې څومره لوی لعنت کړی دی. غرور نه کې و د خاورې نه پیدا انسانه، ګنې شیطان باندې څومره لوی لعنت کړی دی. او د دې سړي خبرې ښې وي خو بې مینې وي نو، د دې سړي خبرې ښې وي خو بې مینې وي نو. رضا یې ځکه د خبرو بغاوت کړی دی. ډېره مننه، ډېره شکریه. دا قیصر رضا موږ سره نن په پروګرام ادبزار کې شریکو. ډېرې ښایسته خبرې، ډېرې ښایسته شعرونه یې موږ ته وړاندې کړل. یقینا چې ستاسو به خوښ شوي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.